د کندهار روزګان د لوی لارې عمومي سړک له تیرو څو کلونو راهیسې د سختو جګړو، سړک غاړې بمي چاودنو او طبیعي پیښو له امله کند او کپر سوی دي. دغه لویه لاره دوه جنوبي ولایتونه روزګان او د کونډې له کندهار سره نښلوي او د یادو دوو ولایتونو اوسیدونکي خپلې زیاتې اړتیاوې د کندهار څخه پوره کوي. د روزګان اوسیدونکي او د دغې لارې موټر چلونکي وایي د سر له ویرې پر دغه سړک آزاد تګ راتګ نشي کولی او د سړک د زیاتې خرابوالي له امله ډېر کله بیړني ناروغان خپل ژوند پر همدې لاره له لاسه ورکوي. یعنې د شپې لخوا څخه موږ ګرسري کې رسیدګي نشو کولی چې راوځو راوتلی نشو. پل ډیم بتۍ به میله کړي خو هم حالات اضطراري دی، معلومات نه ورته کېږي، نه هوایي ځواکو ته نه د وطن پولیسو ته جو ته معلومات نه کېږي چې دغه اوس څوک را روان دی، زما دښمن دی که نه دی که مې دوست دی. نو باره دا موږ ته مشکل دی، د تیارې سم بیریږي، دا شي څه بیریږي در سره که دا مریض مري که پاتېږي په هغه کور کې پروت دی. حکومت باید موږ ته دا لار جوړه کړي وروره چې 7 ساعته 8 ساعته لار ده، معلومه د موټرانو ټکر شپر دي، باید چې دغه د حکومت څخه زموږ دغه خواهش وي چې دا لار لږه برابره کړي. مړي مو سوي دي، د لارې د تکلیف ته دغه څخه مثال د دولت په مابینځ کې دغه راغلي مثال مشکلات موږ رعیتو خلکو ته مثال تاوانونه رسېدلي دي، مثال مړي مو سوي دي مثال پکښې کې. دوی وایي د لارې د خراب حالت ترڅنګ د وسلوالو له لوري ایښودل سوي ماینونه او د افغان او بهرني ځواکونو هوایي بریدونه یې هم هغه ستونزه ده چې د یادې لارې په اوږدو کې ژوند ګواښي. تر دې وړاندې اړوند چارواکو ویلي وه چې د کندهار روزګان ترمنځ لارې ته ټولې 38 میلیونه افغانۍ ځانګړي سوي دي چې د سړک د جغل اندازې ترڅنګ به یې پلچکونه، سیلبرونه او کوتلونه هم جوړ سي. خو اوس د کندهار د ټولګټو چارو اداره وایي چې کارونه یې د امنیتي ستونزو له امله درېدلي او که د امنیتي ځواکونو شمیر زیات سي نو د سړک د جوړېدو چارې به بیرته پیل سي. د کندهار قومنداني و قول اردو چې امنیتي پروګرام د دوی په غاړه باندې اچول سوی دی. دوی په دې برخه کې که زموږ سره همکاري وکړي چې د دغې پروژې د پیل د نقطې څخه بیا تر آخري نقطې پورې موږ ته امنیتي زمینه برابره کړي تر څو زموږ ټیم پر دې لاره باندې ولاړ سي، وراسي، حمل و نقل وکړي، ټول ضرورتونه چې کوم موږ د کار په جریان کې لرو هغه ورطرفه کړي، موږ آماده یو. د کندهار روزګان ترمنځ د غځېدلې لویې لارې د جوړولو چارې 2 کاله وړاندې د افغان پوځ د انجنیري ټیم، ټولګټو چارو او کلیو پراختیا وزارتونو لخوا پیل سوي وې چې تر 2.5 اونیو کار وروسته یې بیرته کارونه په ټپه درېدلي. تازه د کندهار د والي دفتر په یو خبرپاڼه کې ویلي چې د موسمي شرایطو له برابرېدو وروسته به بیرته د روزګان کندهار د لویې لارې چارې راپیل کړي. قدرت الله رضوان، میلمه راډیو، کندهار.